الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عزتمندو حاضرین و مسلمانانو، زمون په دې دور کې خاص کر په امت مسلمه کې او بیا اواز د دې خبرې کېږي چې دا پلانې سره اختلاف پیدا کېږي. اوس دا اختلاف مطابق خبره کو چې اختلاف د کم طرف نه پیدا کیږي، آیا دا
اختلاف بخانی خلقو کې و او کنو دین دا معلومی چې اختلاف دا دور نه روان دی چې کوم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فکر لیکن بعض ذکر او حق پرس عالم اور بیان کی دا حق بیان کی نو خلق وائی ویردی ملاح العشنا مسئلی اکڑلی اختلاف پیدا کو نو دا زن سریات ساتھی چه اختلاف ہمیشہ پیدا کی دا باطل دا رخنا ذکا رسول صلی اللہ علیہ وسلم در نبوت نمخ کی صادق و امین باندے بدل کېده او ډېر قدر او ډېر عزت و د دې مشرکینو د مخې د رسول صلی الله علیه وسلم لیکن کله چې الله رب العزت دعوت نبوت ورکړ او د دې نبوت نه بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچی اللہ رب العزت ورکرالی گل وحی چوتا کمرات للعغا بی خلقو تبیانولا دقا زین مشرکین ویلی چو شدد شملتنا وفرق جماعتنا منکی یو ڈلوا یو جماعتو لیکن دمن کی تسنسوال راوستو اختلاف دا پیدا اگر اختلاف اگر نو پیدا کرے یا خو حق وینا کړی و اختلاف خو دی باطل پرستو مشرکینو پیدا کړو چې هغه داسیو د رسول صلی الله علیه وسلم سره دا حق نه بیا اختلاف په دغه قسم خلقو کی پیدا کی دا دې دور کې هم بعض عالم را پاسی کی ډېر د حق بیان کی په باطل پرستو باندې کله کله رد کی نو دنیا کې د معاشره کې داخله کرا پاسی کیو دی خبر ته بس فکر باندې ضرورت او دا خبرې دولی وکړلې دین او شر پیدا کی او دا مشرکان هغه دلبازانی دا مشرکان او دوستانی چې هغه داسې ویل چې دې خبرو ته څه ضرورت مونږ یو جماعت اتفاق سره او دمن کې تسنسواله راوستو نو بهر حال دغه سي د رسول صلی الله علیه وسلم په دور کې هم کېدل ځای ویلی چې د په موږ کې ستر کو تسنسواله راوستو موږ جماعت بعد خلق آگی دا خبر کی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث آت دل معمولی خکار کی یو سڑے ذکا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیلو کہ دا سے وقت کی سڑے پہ یو سنت طریقہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل کی تیاغا مرشی طریقہ سنگ مرشی یعنی پاغی باندی سوک عمل نکی آغا طریقہ آسوک نپیجنی چاہتے پتہ نہ لگی گیا دی طریقہ باندے سڑی عملو کو ندتا اللہ رب العزت لوی عجر ورگئی مانا دا چی دا شہید امر عجر دا زمیدائی جو سنت طریقہ سڑے را جندے کی بعضی طریقے آپ پدی امت کی خاص کر پدی معاشر کی عملیشی طریقی لکہ مثال کی رفع الیدین و اخلاق اور
امین بالجهر او بیا فاتحه خلف الامام یا داسې نورې مسلې دا چې ابتداء موږ کولې نو موږ چې کله دا دسی کولې نو دیو په ویلې چې لکه نوي مسلمانان را پیدا شول ځکه دا خبرې ناشنا وي دا دې مولیانو چې کوم خلاصي والا مولیانو دیو دا خبرې مړې کړې دا یې خېبې کړې یا ورته نه ورته لري او یا یې په ځان شپېلې کړه نو په دغه وجه باندې دغه خبرې درې مسلمان زه دا خبر کوم دا خلق دا حدیثو خلاف نه دي دا عوام چې کوم ملګري احادیثو سره دوی ډېره غټه مینه لري زه به دا ووایم د مولا لپاره دې خلکو ډېره غټې غټې قربانیانې ورکړي دي لور را واخلي مولا ته ورکړي او عثمانه دا واخله نکاح ورسره وکړه نو بعضې خلکو جومات کې وکړی نه د هغې سره جیداد هم مولا ته پاواله کوي دا واخله دې کې ځان له فصل ته کرونده کړه په دا مخکې دا طریقې وي بیا کله چا واده کویدلی نو مولا صاحب تللی هغه ته پکې اوچت قالین غوړېدلی تللی هلته هم ناست د عوامو د علم سره او د علم د بیانونکو سره ډېره ګټه ویني لیکن دا ګناه ده د هغه باطل پرستو مولیانو چې هغې دا عوام دوی د حق نه دي خبر کړي حق یې ورته نه دی بیان کړی که چېرته دې عوامو ته سم د وخت نه حق بیان شوی وی نو عوامو کې دا نشته چې موږ احادیث نه منو عوام دې خبرې راګیر کړي دي چې زموږ دا دومره غټ مولایي صاحب زموږ دا دومره غټ شیخ صاحب چې دا زیړ پټکې را تاو کړی دی او بیا را لګېدلی ده د ښځې په رنګ باندې د ځان دی نیلدار سپین څادر هم تاو کړی او په دې کې مخ پټ کړی ښځې په رنګ ستر کې دا دومره غټ شیخ صاحب چې دی دا په باطله باندې لګیا دی دی نه پوهېږي او دا دومره پخوانی مولایي صاحب چې دی دا نه پوهېږي او دو پوهېږي عوام دا غریبانان هم دغې خبرې ګیر کړي دې خبرې دا عوام دا خراب کړل چې یاره دا پلانې دومره غټ شیخ صاحب دی نو دا نه پوهېږي پوهېږي خو د ځان دپاره ستا دپاره نه د ځان دپاره خو په دې باندې پوهېږي چې راشه تعویز کول ساختونه کول او د دې پرچار کول راشه دا خو اګر چې ګناه ده لیکن روپۍ خو شته دی که نو شکرانې خو خلک ورکوي په ډېر ګڼ تعداد سره اوس دې ته چې زه داسې ووایم چې دا بعضې پکې مکروه دي بعضې حرام دی شرک دی نو بیا کرونده خو ختمېږي دا روپۍ او شکرانې مکرانې خو سره خو نه د ځان لپاره ډېر ښه پوهلی لیکن عوام غریبانان یې تباه کړل نو اوس که هغه علماو ته چې هغې حق بیانوي او په داسې طریقو باندې څنګه چې ما مخکې وویلې چې عمل کوي یا بل ته بیانوي نو لازمي خبره ده چې دا خلک به وایي چې دوی اختلاف پیدا کړو اگر چې اختلاف نه پیدا شوی د رسول صلی الله علیه وسلم د احادیثونه د الله رب العزت د قرآن کریم نه اختلاف نه پیدا کیږي اختلاف چې پیدا کی دا باطل پرست او دا تنخواه خورک دا شکرانو تناس خلق چې دا اختلاف دوره پیدا کی نو بہرحال یو خدا سے اختلافی چې هغه لکه په دې صورت کې لکه څنګه چې مخکې وویل چې دا اختلاف د باطل له اړخه پیدا کیږي نو اوس دا طریقه واوره چې دا اختلاف چې کله پیدا شي
دا ختمیږي په څه باندې؟ بعض اختلاف په دې باندې پیدا شي چې هغه د سړي ذهن پې نه وررسي، یو مسلې ته ذهن نه رسي، او بعض اختلاف په دې پیدا شي چې د مسلې نه هغه بل رنګ دغه اغوستی ده، په بله طریقه دې پوه شي. نو په دې طریقه باندې اختلاف به پیدا کېده د مسلمانانو په مابین کې، دې دور کې هم پیدا کېږي. خو اختلاف په دې کې پیدا شي که نه چې یو حقه مسله کوي او بل چې دی هغه داسې مسله کوي چې د حق نه هغه بل طرف دی، او دا اختلاف پیدا کېږي. اختلاف پیدا شوی او په دې کې هم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حق خبرې ولې کوي، دا قرآن کریم ولې بیانوي، احادیث ولې بیانوي. اختلاف بیا دا هغه په وفات کې پیدا شو. اختلاف کو چې یاره کوم ځای کې به دا دفن کېږي. اوس دا واوره چې دا اختلاف صحابو په څه ختم کړی، اختلاف پیدا کېږي، لیکن د اختلاف خاتمه په څه سره کېږي، دا په څه سره ختمېږي. نو اول د رسول صلی الله علیه وسلم په وفات کې مې اختلاف پیدا شو چې کوم ځای به دفن کوو. دا نو باسو دا خبره وکړه چې دا په بیت المقدس کې دفن کېږي. چا څه وویل چا څه وویل، لیکن یو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې هغه راغی ویې فرمایل ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي، او ملګری د ملګري په حال باندې ډېر ښه پوهېږي، دا یې ډېر زړه ته نږدې و، دا یې جوخ ملګری. نو کله چې د هغه د بیمارۍ دا حالات شو نو هغه دې تپوسونه کول چې یاره پیغمبر ده ته اشاره وه چې کله وفات شي نو څه به ورسره کېدی شي. نو هغه ورته وویلې چې دا چې په کوم ځای کې وفات شي نو په هغه ځای باندې د ده ښخول پکار دي، دفن کول هم په دغه ځای پکار دي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغی صحابو ته ویلې ما اورېدلي دي د رسول صلی الله علیه وسلم نه چې هغه ویلې چې رسول صلی الله علیه وسلم دا وفرمایل چې پیغمبر به په هغه ځای کې دفن کېږي چې کوم ځای کې تساوي وي، کوم ځای کې وفات شي. اختلاف څه شو؟ ختم شو. احادیث د رسول صلی الله علیه وسلم بیان شو، څه چل شو؟ اختلاف ختم. بیا تر هغې نه بعد په مرګ کې د هغه اختلاف و په دې خبره باندې چې لکه څنګه چې عمر رضی الله تعالی عنہ پورې اوچته کړې وه، وی که چا وویلې چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی زه به ترې سر ووهم، نه دی وفات شوی. او دا له ډېر خفګان نه داسې ګاګیر شوی. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه چې راغی بیا د عمر رضی الله تعالی عنہ مخه چالش ونیوی، هغه راغی ورته وفرمایل وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. دا آیات چې کله ولوستو او وی فرمایل اے خلقو که چا په الله رب العزت باندې ایمان راوړی او غیر وي خو هغه ژوندی هته مرګ نه راځي، او که چا دا ویلي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بندګي مونږ کوو دا زمونږ رب دی، نو واقع دی چې هغه نن ورځ وفات شوی دی. عمر رضی الله تعالی عنہ څه چل وکړو؟ غلی شو، مخکې څه ونه ویل. او داسې یو لنډ مختصر واقعه هغه دغه هم واوره چې تر هغې نه بعد د رسول صلی الله علیه وسلم اختلافونه
هغه هم پیدا شي لیکن په ژوند د هغه کې چې هغه زینب رضی الله تعالی عنها خپل خاوند عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل وې زکات چې دی دا تاسو سره چې کوم زکات دی دا مال راکړه په ما باندې کېږي او ویل چې داسې خو نه کوم چې بې دلیله خبره خو نشم ومنلی که نه نو هغه ورته وویل زینبې رضی الله تعالی عنها ورته وویلې چې د رسول صلی الله علیه وسلم معلومات پکار دي نو هغه چې کله داسې وشول چې د رسول صلی الله علیه وسلم دا بیبي او د خاوند یې د یو بل سره او ورته ویلې چې ته لاړه شه او ورته ویلې چې نه ته لاړه شه هغه ویل که زه لاړ شم رسول صلی الله علیه وسلم به وایي چې یاره دی د ځان دپاره وایي نه ته لاړه شه نو بس زینبه لاړه هغه چې کله دروازې ته ورسېده نو بلال رضی الله تعالی عنه ورته رابهر شو وی رسول صلی الله علیه وسلم ته ووایه چې په خاوند باندې زکات کېږي که نه کېږي او رسول صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې ښځو ته ویل تاسو صدقې ډېرې ورکوئ ځکه ما په جهنم کې زیاتې لیدلې نو هغه ویلې ته رسول صلی الله علیه وسلم ته داسې ووایه خو زما نوم ورته مه اخله داسې مه وایه چې زینب راغلې ده اوس دې خبرې ته غوږ کېږدئ چې رسول صلی الله علیه وسلم ته زما نوم مه وایه لیکن د زینبې دا قول د زینبې دا وینا هغه غوره نه کړه د رسول صلی الله علیه وسلم په وینا باندې هغه چې تپوس وکړه نو بلال ابن رباح رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل چې زینب ده ځکه د رسول صلی الله علیه وسلم تپوس دی کوي څوک دی زینب ده بیا یې وروسته دا صحابي د قول وای پروا ونه کړه چې یاره دې خو ویلي چې نوم به ورته نه ښایي ځکه د رسول صلی الله علیه وسلم وینا جدا شي نو هغه ورته وویلې چې ورته ووایه چې په خپلو باندې صدقه کول یا زکات ورکول هېڅ سره خو دوه پیسې وشوې که نه یو صله رحمي او بل څه وشول زکات یا صدقه ادا شو نو هغه راله او بس دا اختلاف پسه ختم شو د رسول صلی الله علیه وسلم په وینا باندې وروسته هغه د خلیفه په جوړولو کې اختلاف چې یاره خلیفه به د انصارو نه او چا ویلي چې نه دا بیان شول چې رسول صلی الله علیه وسلم ویلي چې خلیفه به زموږ د مهاجرینو نه او مهاجرینو کې د اهل بیتو نه وي نو بیا اختلاف څه شو ختم شو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ هغه خلیفه شو نو دا اختلافونه د رسول صلی الله علیه وسلم په دور کې هغه راغلي دي لیکن ختم شي په څه باندې دي په قرآن او حدیث باندې نن سبا چې په دې دور کې په دې معاشره کې اختلاف پیدا شي او د دې دور دا اختلاف داسې پیدا کېږي لکه څنګه چې په هغه دور کې د مشرکینو اختلاف پیدا شي نو اختلاف چې پیدا شي دا اختلاف په څه سره حل کېږي په تنظیم سره په پارټۍ سره په مذهب سره په امام سره په دې سره دا اختلاف که چا ومنل نو ختمي که چا ونه منل دا اختلاف به روان دې دور کې اختلاف هغه دې حالاتو ته رارسېدلی چې دا په څه باندې ختم شي په دې ختم شي چې بس رسول صلی الله علیه وسلم خبرې ته چا پام نشته دی د هغه خبرې ته چا توجه نشته لیکن اختلاف په څه ختمېږي په دې ختم شي چې بس که چا دغه امام ومنه یا یې پارټي ورله ومنله یا یې تنظیم ته ورله غاړه کېښوده یا یې دغه د تقلید کړۍ ځان ته راواچوله بس اختلاف ختمېږي که دغه نه وه اختلاف نه ختمېږي نو دا اختلاف بعینه دا هغه اختلاف دی چې کوم د مشرکینو په دور کې و رسول صلی الله علیه وسلم ته اخره کې چې ډېر رانرم شو نو دا خبره وکړه چې یاره زه اوس ټیک ده داسې به مو وکړو لیکن څه خبرې ته زمونږ ومنه څه به ستا ومنو مطلب دا دی ته
یو هفته زمونږ د دې اهلیه او عبادت کو یو به موږ ستا لرې کوو دا خبرې شروع شو لیکن کله چې ورسره هغه داسې ونه منله نو مشرکینو داسې ونه ویل چې زه ټیک ده ته مونږ لکه څنګه معجزې د رسول صلی الله علیه وسلم ښکاره شوي یا یهودو دا خبره کړې وه وی که دا پیغمبر راغی اول ایمان پکې مونږ راوړو لیکن کله چې رسول صلی الله علیه وسلم راغی نو اختلافونه هغې بیا پیدا کړي نو اختلاف دا پیدا کیږي د څه سره د دې سره یو خبره حق ای او بل شي باطل ای نو د دې دوانو چې کله په خپل منځ کې دغه راشي اختلاف پیدا شي نو دا اختلافونه دا دې دور کې چې پیدا دي دې ته خو موږ اختلاف هم نه وایو دا خو سبل څیز دی چې دې خلکو پیدا کړی لیکن په هغه دور کې چې اختلاف پیدا کېده په قرآن او حدیث باندې خط پیدا د دې دور اختلاف شیطانانو دومره خپل کوشش کړی دی چې د دې ډول اختلاف چې دی هغه ګورې په قرآن او حدیث باندې نه ختموي که ښکاره واضحه دلایل په بیانېږي قرآن او حدیث په بیانېږي لیکن څوک د هغې منلو ته تیار نه دی ولې دې خوا دلته مذهب دی تنظیم دی پارټي ده هغه بیا خرابېږي نو موږ باندې الله رب العزت دا لازمه کړې ده چې قرآن او حدیث که ستاسو په خپل منځ کې اختلاف راشي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول که ستاسو اختلاف راغی په یو خبره کې مسله راغله تاسو رجوع کم طرف ته وکړئ قرآن او حدیث ته وکړئ او دې ته کول پکار دي الله رب العزت دې موږ له په قرآن او حدیث باندې د عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین